هغه نورستان چې د افغانستان د ډیرو لرو پرتو سیمو څخه یې سیلانیانو ته په خپله سینه کې ځای ورکړ او خوشحاله وساتل. نن هغه نورستان د ویر په ټغر او په یو بوږنوونکي حالات کې قرار لري. دا هغه سیمه ده چې د دوشنبې په ورځ باندې مازدیګر مهال سیلاب راغلی او ګڼو هیوادوالو ته یې مالي او ځاني زیانونه وراړول. کله چې موږ د مسؤلینو سره خبرې وکړلې دلته په شته تلفاتو کې ډیر جسدونه ترلاسه کړي دي او ډیر کم پاتې دي چې د ژغورنې چارې جریان لري. زه په دې ویډیو کې غواړم چې د هغو خلکو سره د هغو اشخاصو سره وغږیږم چې د پیښې د دغې بوږنوونکي حالات څخه ژوندي وتلي دي او هغه د سترګو لیدلی حال تاسو سره شریک کوم. لکه څنګه چې تاسو څرګنده ده د وړمې ورځې 3 بجې سیلابونه چې د پرون ګڼ شمېر مارکیټونه دوکانونه کورونه له منځه یوړل. په دغه ترڅ کې تقریبا موږ شاوخوا 15-16 شهیدان لرو چې د 21 شهیدانو هغه جسدونه د عملیاتي ټیمونو لخوا نښکل شوي دي، څه روغتون او څه کورنیو ته انتقال شوي دي. نو په دې برخه کې بیا هم زموږ عملیاتي ټیمونه لګیا دي. هغه د پاتې کسانو جسدونه چې تر خاورو لاندې دي هڅه روانه ده چې هغه هم ژر وویستل شي، کورنیو ته وسپارل شي. هغه ارقام چې د مالي حصاره موږ راټول کړل تقریبا د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې شاوخوا دلته هټیوالو ته یا پانګوالو ته زیان واوښته. نو بیا هم زموږ ژغورنې ټیمونه لګیا دي. د خلکو کیدای شي چې د قام ښکته پورته شي نو بیا به له رسنیو سره شریک وو، خو زموږ په مرستندویو ادارو باندې دا غږ ده چې زر تر زره پرون ته راشي، د دې دردېدلو ولسونو د زخمونو لپاره د ملهم پټی شي. 2 کسه سیلانیان پکې شامل دي چې د هغه جسدونه موندل شوي دي، کورنیو ته سپارل شوي دي. په دې کې د کونړ، لغمان، ننګرهار د بېلابېلو ولایتونو خلک دلته ځکه چې هغوی کاروبار کوي، هوټلونه او دلته سیاحت لپاره راغلي، د ژوند ورځې شپې هم دلته سبا کولې. نو په دې کې د نورو ولایتونو خلک هم شامل دي. دغه لاس چې دا تاسې وینئ دغه چې زه خپل کار او خپل هغه ته ناست وم، غرفې ته ناست وم، خپل هغه ته ناست وم چې د ثانیو حساب و چې سیلاب راورسېدو. د سیلاب د رارسېدلو سره نه به وجود کار کوو چې ما قدم والو نه خنه پس ما سیلاب واغوستو غره سره ووهلو سیلاب اول سره ګټه وغه چې دا لاس دې څنګلې سره مات دی او ټول خلک چې په همدغسې په دې حال سره ډوب دي او څوک زخمیان دي په ځای په ځای دي پراته دي. ډېر وېرېدونکي حالات ځکه چې باد او ګټه وه. داسې یو حالاتو چې چا زړه ورته نه ټینګېده چې موږ دا حالات ویل د قوم کار پرېغسته بس مخکسې ځای په ځای چې مرګ داسې نه هم راغلی په سترګو لیدلی حال و. پیښه خو داسې وشوه چې موږ د دوکان مخې ته وو او باران شو او باران بیخي شدید شو، تورتم شو. نو په دې کې داسې تصادفاً یو کس راغی او ما ته ویل چې ما ته ګاز واچوه ډبه کې. ما ورته ویل چې باران بیخي تېز شو، لږ صبر وکړه چې داسې نه سیلاب راشي. د ملګرو به داسې ګپ ګپ کې ویل چې لکه سیلاب راځي، خو په دې کې د هاخوا زموږ یو ګاونډي دی شاهد په نامه باندې، هغه غږ وکړ چې هلکه وځئ سیلاب رالی. نو په دې موقع کې زما ماشوم زوی مې راسره هغه دوکان کې و، هغه ته ما چالاکۍ سره وویل چې هله راوځه، او بل ماما زوی مې راسره ټول ملګري دغسې نږدې وو. نو بس بیا د هغه غږ وکړ چې هله وځئ. د وځئ سره بیا موږ شاته مخ نه دی راړولی چې هر هغه چا شاته مخ راړولی مثلا کتابچه پسې بل شي پسې پیسو پسې، نو هغه ځان سره وړی دی. موږ همداسې ودنګلې دوکانونه همداسې کلاو پرېغوستله او تر څو چې موږ د پل نه هغې سر ته وختلو نو سیلاب دې دا موږ چې کوم ځای کې ولاړ دې ته راورسېد او زموږ چې بسترګې لګېدې زموږ د هغه ځای نه د سړک نه دې طرف نه هغې طرف ته واختو چې وختلو د دیوال منجګېدو نو سیلاب زموږ خپو ته راورسېد او بس موږ په زحمت باندې او ماشوم بس ښه الله احسان وکړو، هغه مې ځان نه مخکې کړی و، دغه ماما زوی هم راسره و. نو بس الله احسان وکړي څه ووتلو. زما دلته دوکان او ورور مې راسره و. نو داسې ویل چې تقریبا یو 30 لکه روپو زما سرمایه وه، زمونږ ګاز کار هم ورسره کوو، نور غټ دوکان هم او هغه تاسو خپله وینئ دغه انسادر چې پروت دی دغه ځای باندې زما دوکان و. نور خواته ملګري هم راسره و، دواخانه وه، نور یوه سقاوه وه، نور ملګري دوکاندارانو. بس ټول تاسو وینئ چې دغه د خاورو سره یې خاورې کړه او بس دغه ځمکې تلې راسپړلې، نو بس هر څه د مابینه لاړ. موږ د قیامت صحنه وه څوک هم لیدلې نه دي، خو هلته چې پورې وتو چې هغه دیوال نه وختلو وروسته چې باران په خلاره شو یو بل هم لیده وه دا خبره، یو بل نه غاړې اخیستې ښه ده چې ته ژوند دی، ما سره د هغه تشویش شو، هغه سره د بل تشویش شو. بس داسې یو ګډ وډ حالاتو د قیامت صحنه وه موږ تېره شو. هېواد مې نوم دی د ننګرهار اوسېدونکی یم او دلته مې یو غټ حمام و چې د دوشنبې په ورځ د 2 بجو تر وړاندې موږ په حمام کې وو، د پورته نه راته دغه اول راغی چې ویل وځئ سیلاب دی. نو دې کې تقریبا موږ په 20 ثانیو کې هر څه رانه پاتې شل. یو کس مې په حمام کې و چې هغې ته ما غږ وکړ وځه چې سیلاب دی. نو موږ چې کله منډه ووهله نو خدای
شته زه ګاډي مو وهلم بېرته یې واړتولم خو مونږه چالاکي په دې وکړه چې د پله نه واوښتلو شاته راپسې ډېر کسانو تقریبا 50 یا 50 کسانو چې هغه یې ټول ویوړل. حمام کې چې کوم کس و هغې په اړه معلومات نشته دی، صرف ما ورته ویلې چې وزه وروره سیلاب دی او نور ملګري مخکې وو او موږ ورپسې وو چې موږ پورته څنګه د پله نه واوښتلو په 15 ثانیو کې زموږ نه حمام نه ریاست د ښاروالی ټول تقریبا ښاروال صاحب هم خدای بخلی وفات شو، هغې سره تقریبا 6 کسه همکاران هغه هم ټول دغه شل او د حمام کې چې کوم کس هغې نه معلومات نه لرو ځکه چې زند یو کس و موږ ټول 4 کسه په حمام کې کاریګر وو 4 واړه شکر دی بچي او حمام کې چې کوم کس و هغه نادرکه دی او نور معلومات نه لرو داسې سرمایه تقریبا د 14 لکه 14 لکه روپۍ زموږ سرمایه ولرو او غټ حمام تقریبا 8 طاقه حمام همداسې 4 چوکۍ سلماني وه راسره 4 کسو راسره کار کوو.